53 کلن عبدالجبار نوموړي د شوروي له ماتې وروسته په کورنیو جګړو کې هم برخه درلوده، خو اوس پرې پښیمانه دی. دلیل یې دا ښیي چې په خبره یې کورنیو جګړو د هیواد له ورانۍ پرته بله هیڅ پایله نه درلوده. داسې کور نشته چې کونډه پکې نشته، داسې کور نشته دی چې مایب ونه لري. هر څه بس ځکه نور یې په نور ګوري او کمبخت یې په ځان ګوري. موږ خو هر څه په خپل ځان ولیدل، ولږې مو ولیدلې، تندې مو ولیدلې، افغانان زندانونه ولیدل، هر څه په اوبو باندې ویوړل شو. دا چا د لاسه؟ د همدغه داخلي جنګونه د لاسه. که داخلي جنګونه نه وی شوی، اوس به ښکلی افغانستان به جوړو، په نړۍ کې به هم هماغسې بیرغ خوځېده، نوم به یې خوځېده. څه شی وشو؟ احمد جیکشه محمود وژنه، محمود جیکشه احمد وژنه، دې نه خو څه نه جوړېږي. هغه وایي نور به نه خپله او نه به نورو ته اجازه ورکړي چې په هیواد کې کورنیو جګړو ته لمن ووهي. د کور کلي جنګ نه نور څه نه جوړېږي، ځکه یې دې په خاطر باندې چې ملک هغسې ګل غوندې کابل وران شو. اوس بیا جوړ شوی دی، یا په سوال یا په داد چې په هره معامله جوړ شو، خو هم د سر قربانیګانې پرې وره دی. نو چې جوړ شو، اوس پس دې نه به چې وران نه شي دا ملک. نوموړی وایي اوس د جګړې لپاره هیڅ پلمه نشته او په خبره یې که څوک کورنیو جګړو ته لمن وهي، هغه د ټول افغان ولس دښمن دی. څوک چې د وخت کې جګړې ته لمن وهي، هغه د اسلام هم دښمن دی، د افغانانو هم دښمن دی، د دې پاکې خاورې هم دښمن دی. او اوس هېڅ کوم ضرورت نشته دی. کوم چې خارجي ملکونه یرغل یې کړی و، هغه هم پروردګار په خپل رحم او په خپل کرم سره پروردګار څټ کې وواله او لاړه، خپل کار پسې لاړه. اوس په افغانان دي، اوس به یې چې ودې ګوري. دا په داسې حال کې ده چې کلونه کېږي افغان ولس په یوه او بله پلمه د جګړو قرباني دی، او اوس په زیات شمېر افغانان د هغو خلکو مخالفت کوي کوم چې کورنیو جګړو ته لمن وهي.